بسم الله الرحمن الرحیم. محترم وطنوالو، ورونو، خویندو، دوستانو، محترم لودین صاحب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. درانه سب تاسو ته او له دې لارې ټولو وطنوالو ته هر چیرې چې په ښو شیبو کې خپل سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسي. هموطنای عزیز، دوستای محترم، به این پروگرام 36مین در سلسله ذهنیت سازی صلح و پروگرام 4 در سلسله رشد فردی شما را خوش آمدید میگم. خدا کنه که چند لحظه که همراه ما هستین از این پروگرام لذت ببرین و این پروگرام را در صفحات اجتماعی خود و با دوستان خود شریک بسازید که اونا هم از محتوای آن مستفید شوند. او نن د جمعې مبارکه ورځ ده او موږ هره جمعه مخکې له دې چې د موږ د وخت د جمعې د لمانځه وخت شي، موږ دا پروګرام د وطنوالو په خدمت کې وړاندې کوو او هیله ده چې دغه پروګرام چې اکثرا د اوسنی دورې موضوعات په انفرادي او شخصیتي رشد باندې متمرکز دي او دا د هر چا لپاره مفید او په خپل ژوند کې کارآمد دي. له دې کبله موږ تاکید کوو چې زموږ تاسو ورونه خویندې نه یوازې خپله بلکې نورو دوستانو سره هم دا پروګرام شریک کړي. او دغه د موږ شپږ درسم پروګرام ده په دغه سلسله کې چې د نرمو مهارتو په باره کې د دوستانو سره خپل تجربې او خپل څېړنې او معلومات چې موږ راټول کړی هغه شریکوو. او دغه نننی پروګرام د تېرې هفتې د پروګرام په سلسله کې ده. لودین صاحب موږ به هغه سلایډونه د دوستانو سره او یو د بل سره به یې شریک کړو چې په عین وخت کې وکولی شو چې هم دوستان وویني او هم د موږ لپاره یو لارښود واوسي چې په څه رقم سره په مخ لاړ شو. او دورانه چې مخکې له دې چې یو لږ مکس به وکړو، ډېر به شاته د تاسو ما یو انځور ولید چې دا زموږ او تاسو د وطن پورې اړه لري که د بل ځای نه دی راخیستی؟ د ما سره یوه ډیجیټل کتابخانه ده چې په هغې کې د افغانستان عکسونه دي، د تعمیرو عکسونه. عنوان یې نه و لیکلی چې دا د کوم ځای ده په افغانستان کې او څه نومیږي. اما د ما په نظر باندې په دغه رقم سره ساختمانی مواد او ارکیتکچر په افغانستان کې هم رواج لري او د ځینو همسایه هیوادو کې هم رواج لري. ما ویلې چې دغه لږ توضیح کوم مخکې له دې چې همیشه موږ ځو سلایډونو ته، دا کلیدي سلاید ته، نو دغه موضوع ما په زړه کې راغله چې درنه پوښتنه وکړم. په هر صورت لاړ به سو د خپل اصلي موضوعاتو سره به وصل سو. نو د موږ نننی پروګرام په تیر پروګرام کې موږ په دې باره کې وغږېدو چې بعد له پنځه درس څلور درس پروګرامو کې موږ دوستانو ته مختلف اړخونه د نرمو مهارتو، د ټولنې، د فردي ودې، د تنظیمي محرکاتو، د ټولنې محرکات، د اعتماد جوړول په دغه باره کې وغږېدو. موږ دې مرحلې ته راغلو چې اوس د دې لپاره چې ټولنه لکه یو تعمیر، لکه د ما شاته اکستیمونه یو تعمیر ترې جوړ شي، د دغه تعمیر لپاره انسانان لکه هغه مواد داسې دي. نو د دې لپاره چې یو تعمیر ښه پوخ تعمیر وي او دوامدار وي، د هغه لپاره هغه خښتې او تیږې او هر مواد چې استعمالېږي هغه هم باید ښه پاخه وي. نو اوس د موږ باند باندې دا موقع را رسېدلی چې موږ دوستانو سره هغه رازونه شریک کړو چې په هغه کې دوستان کولی شي که لا تر اوسه په پخه خښته نه وي تبدیل شوي، پخې خښتې ترې جوړې شي د ټولنې لپاره. نو په دغه سلسله کې په تیر پروګرام کې موږ
د مقصد په باره کې وغږېدو. لکه دلته تاسې وینئ دغه ټولنه کې دغه کلیدي سلاید لودین صاحب سلاید خو وینئ او داسې معلومیږي چې د محتاجي په ساحه کې ځینې خنډونه وي. د دې لپاره چې خود کفایي ته لاړ شي، د هغو خنډونه خلک باید عبور وکړي او په هغو باندې بریالي شي. بعد له هغه نه د خود کفایي ساحې ته رسیږي او له هغه نه وروسته نور خنډونه یې چې بیا د فلاح او سلام دورې ته ورسیږي. په دې اساس باندې په تیر پروګرام کې موږ دغه سلاید شریک کوم د دوستانو سره. موږ دغه سلاید باندې شروع کړ چې داسې یو تمرین خلک وکړي چې هغه د خپل سل کلني یو محفل جوړ شوی او په هغه کې خلک غږیږي، یو د کورنۍ غړی غږیږي، یو دوست غږیږي او یو همکار غږیږي. دی چې سل کلن وي نو هغه خلک د ده په باره کې څه وایي، که دغه ویناوې دی ورته ولیکي، په دغه ویناوو کې دی پیدا کولی شي چې د ده د ژوند مقصد څه شي ده. بعد له دې څه فرایض او واجبات او ټول شیان چې موږ ته په اسلامي متونو کې لیکل شوي دي، د هغو نه وروسته په کومه ساحه کې موږ اعمال صالحه کولی شو او د هغه اعمال صالحه له نقطې نظر نه موږ کولی شو د ځان، د کورنۍ او د ټولنې د خدمت سبب وګرځو. نو مخکې سلاید کې هم داسې یو ضمني ښوونه کوي چې د مقصد په لور یو تحرک هلته ښیي. معلومدار د مقصد تعینول، د مقصد په مقصد باندې پوهېدل او په مقصد باندې ژوند کول یو لوی محرک ده د دې لپاره چې موږ د محتاجي له ساحې نه د خودکفایي ساحې ته ورسوي. نو د دې لپاره چې دا کار وشي موږ باید په وضاحت باندې وپوهېږو چې موږ د ژوند مقصد څه شي ده. نو په عام لحاظ باندې دغه سلاید چې دا کلیدي سلاید موږ همیشه د خپلو مینوالو او دوستانو سره شریکوو یا په اول کې راوړو. په همدغه ځای کې هم که چیرې ځینې ټولنې په دوامداره توګه د محتاجۍ په ساحه کې ژوند کوي، نو له دې معلومیږي چې هغه ساحه کې په یو دوران کې چې هغه هلته ډېر لوی مقاصد نشته یا اهداف د مطلوب ځای په لوري یو تحرک رامنځته کېدلو انګیزې یا روښانه اهداف هلته وجود نه لري یا نه دي ترسیم شوي. نو له دې کبله دا په دوامداره توګه په محتاجي دوره کې پاتې کېږي چې هغه درې خنډونه کې یو یې عمده مقصد ده. زه فکر کوم چې دا مقصد چې د لاندې په دوم حالت کې لیکل شوی د ټولو ساحو لپاره قابل د تطبیق ټولو ساحو لپاره ضرور هم ده. او لودین صاحب ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. اگر من تشریح کنم میتونست که شاید در جامعه که در حالت محتاجی هم زندگی کنه مقاصد باشه، اما مقاصد وزیزی که به سمت یک دورنما کلشان متوجه باشه بر ضد یکی دیگه کار میکنه و جامعه را در حالت محتاجی نگاه میکنه و همین قسم افکار در اذهان مردم هم است که در قسم فردی در ذهن آدم اینطور افکار می باشه که یکی برعکس دیگه و باعث از این میشه که توانمندی و نفر ضعیف شود. یعنی دورنمای مشترک روشن در اونجا ترسیم نشده و اکثرا وقت و انرژی مردم بالای موضوعات به مصرف میرسه که سبب از این میشه که مردم یا یک جامعه در اون ساحه به طور دوامدار گیر مانند به اصطلاح. لکه په ګرداب کې دغه سپسې پاتې شي، داسې تېروتی نه شي. نو بیرته به لاړ شو دغه بل سلاید ته. دغه سلاید د موږ اخرنی سلاید و تېره هفته کې او خدای دې وکړي چې ځینو دوستانو چې پخوانی پروګرام یا د موږ سره ژوندی لیدلی یا په یوټیوب کې ثبت شوی پروګرام لیدلی او یا په فیسبوک کې لیدلی، دوی هغه تمرین کړی وي او
تر یو اندازې پورې ته وضاحت وي چې علاوه په دې چې خدای پاک زه د عبادت لپاره پیدا کړی یم او فرایض او واجبات زه باید ادا کړم، له هغه نه وروسته هغه اعمال صالحه چې جز د عبادت د په هغو کې په کومه ساحه کې زه علاقه لرم او زه استعداد لرم او زه آمادګي لرم چې په هغه لار کې زه کار وکړم، چې اوس موږ بلې مرحلې ته ځو چې هغه د هدف تعیین ده. بعد له دې نه چې په مقصد باندې پوه شو چې د موږ د ژوند مقصد په دغه کوره کې دغه ده، موږ ته واضح ده اوس د هغه مقصد ته د رسېدو لپاره څه خل هدف تعیین کړو. درانه صاحب یو شی ستاسو یاد کړ، ډېر مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې الله تعالی موږ مخکې ځمکې ته د عبادت لپاره هغه مقصد موږ ته ټاکلی، خو د عبادت مفهوم نه مخکې هغه باورونه او عقیده یا دینونه که چیرې عام ډول باندې موږ وایو چې ایمان او اعمال صالحه وبخئ، یو خو دا د انسان دننه خپل باورونه په ضروري شکل باندې هغه محتوا سي لري، خو زه داسې فکر کوم چې د اعمال صالحه همیشه ورسره څنګ کې ذکر شوي او په ورځ د قیامت باندې اکثرا اعمال وزل کیږي. د عقیدې او د باورونو تل هلته فکر کوم چې ډېرې نه دي ظاهرا موږ ته تشریح شوي، در حال چې اعمال دي. او بله خبره دا ده چې د ایمان یو اصل خدا هم ده چې هغه د تامین د امن د ټولو دپاره د امنیت یا د خوندیتوب مسله ده، او د امنیت موضوع ډېره وسیع موضوع ده چې تنها د فزیکی امنیت نه ده بلکې رواني او معیشتي او د انکشاف امنیت هم ده چې خلک د خپلو استعدادونو نه څنګه ښه ګټه واخلي او په سلامتي او یو د بل سره په مرسته کې ژوند وکړي، یعنی د تعاون په لوري باندې د پرمختګ په لوري د کمال په لوري باندې متحرک شي. نو له دې کبله دا مهمه ده چې د عبادت په مفاهیمو کې چې موږ یې لرو تر اوسه پورې ډېر محدود حالت نه ده بلکې ډېر وسیع موضوع شامله ده پکې. وسیع ده نوردین صاحب، تا خو حتما په یاد یم د دوستانو په یاد مو په یو پروګرام کې د مقصد په باره کې ټول یو ساعت وغږېدو چې په هغه کې مو وویلې چې فرایض دي، واجبات دي، بعد له هغه نه اعمال صالحه دي چې په هغه کې نفقات او مساعدات او خیرات او تعاون علی البر او مختلف نور شیان و چې دا ټول په اعمال صالحه کې دي او په عبادت کې حسابیږي، او په هغه کې موږ ته خدای پاک اختیار راکړی ځکه آزاده اراده راکړی او هغه تصور او خلاقیت راکړی چې موږ پیدا کړو په دغو ساحو کې په کوم کې موږ ښه ابتکار کولی شو، په کوم ساحه کې موږ کولی شو چې استعداد لرو، علاقه لرو، هغه په دهقاني کې ده، په طبابت کې ده، په انجینري کې ده، په ملکي خدماتو کې ده، په امنیت کې ده، د سولې په راوستلو کې دي، په منځګړیتوب کې ده، په کومه ساحه کې استعداد او علاقه ده، هغه ټول جز د عباداتو راځي. لکه هغه تیر پروګرام کې تاسو اشاره وکړه د سوره العصر ته، سوره العصر کې هغه څلور شیان چې مهم دي الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعمال صالحه ته له څلورو ارکانو نه ذکر شوي دي، دا په عباداتو کې راځي. په هر صورت نن پروګرام ته زموږ ځو چې د لیکل شوي هدف د هدف تعیین او د هغه لیکل څومره یو مهم رول لري او په څه رقم سره وشي تر څو چې د موږ ژوند داسې ډیزاین شوی چې هغه مقصد چې موږ ته معلوم شوی ده په هغه مقصد باندې موږ ژوند وکړو. نو اول په دې باندې وغږیږي د لیکل شوي هدف زور او قدرت، د هدف تعیین او حصول دغه موضوع ده د موږ د نن ورځې، او په هغې کې
دغه یو شی چې لیکل شوی څومره قوت لري، قدرت لري، او دغه د عملي کېدو لپاره څومره اهمیت لري. په دې باندې باور وغږیږو، بیا به هغه مختلف قدمونه چې دغه لپاره ضرور دي په هغه باندې به وغږیږو. پرون په هغه اشتهاري پروګرام کې موږ اشاره وکړله چې هر شی چې ولیکل سي اهمیت یې څو چنده زیاتیږي. که ونه لیکل سي د انسان په مغز کې اول نور خلک هېڅ نه پې خبرېږي. د انسان په مغز کې تنها الله پاک خبر ده چې زموږ په فکر کې په ذهن کې څه شي تېرېږي. اما که چېرته یې موږ ولیکو، هغه نه تنها موږ ته وضاحت راکوي، بلکې نور خلک هم پې پوهېږي په هغه باندې. بل شي ته موږ اشاره وکړه چې یو مثال د دغه چې د لیکل شوي شیان دي څومره قدرت لري. موږ هغه دوه قومونه مثال راوړل، چې دوه قومونه چې څو زره کاله تاریخ لري، او یو قوم خپل دودونه په یو کتاب کې لیکلي دي په نوم د تلمود نومیږي. د یهودانو یو کتاب ده چې د دوی ټول هغه دودونه او شیان چې دي هلته کې لیکل شوي دي. او بل پښتانه دي، قوم پښتانه، چې د دوی دودونه په نوم د پښتونولي اما تر 80 کاله مخکې نه وو لیکل شوي. په ژبه باندې به له یو نسل نه بل نسل ته انتقال کېده. او اوس په نړۍ کې چې د دوی قوت ته سړی وګوري، په نړۍ کې اوس تقریبا 14 میلیونه یهودان دي او تقریبا 80 میلیونه 15 میلیونه پښتانه دي. د دوی نفوس په دنیا کې یو د بل سره مقایسه کېږي نه. ډېرې څېړنې چې شوي دي دې ته متوجه ده چې دغه یو قوم هغه خپل دودونه او ټول شیان لیکلي دي، هر کار چې کوي مستند یې جوړوي، سندونه ورسره وي، او دا بل قوم په لیکلو پسې ډېر نه ګرځي. دا ته اوس هم اکثریت مردم یې لیکل او لوستل نشي کوی. نو دا د لیکلو تاثیر ځکه ډېر مهم ده، او موږ د دوستانو نه خواهش کوو چې دغه پروګرام ګوري چې دوی باید له دې څخه خپل هدف تعیین کړي، هغه ولیکي، په لیکلي ډول باندې د ځان سره وساتي. نو تاسو ډېر مهمه موضوع ته اشاره وکړه او تاریخي او مثال هم راوړ. نو د هدف د تعیین لپاره لیکل ډیر مهم دي، او لیکلو لپاره خو سواد بیا مهم ده. که چیرې د یو لوی قوم د بدلون لپاره خطونه ترسیمیږي او خبرې کیږي او جلسې کیږي، خو که یو پلان یا یو پروګرام یا یو هدف د سواد او د زده کړو یو هدف په عام ډول باندې په نظر کې ونیول شي، او هر څوک وغواړي چې د سواد هغه سواد چې د انسان په زندگی کې د مثبتو بدلونو سبب کیږي هغه رامنځته شي. زه داسې فکر کوم چې دا دکتر صاحب یادتان هست که ما یک پروگرام درباره مدل مدینه جور کرده بودیم، د مدینه مدل او کنه د اسلام د ظهور په وقت کې. در اوج ما گفتیم که 5 چیز مهم در مدل مدینه است که اول انسان خود برسانه از نقطه نظر فکری و معنوی و ایمانی و جسمی و اقتصادی و کل چیز. بعد از او سر فامیل خود کار کنه، بعد از او سر تعلیم و تربیه. دومش تعلیم و تربیه بود که بر تعلیم و تربیه باید کار شود، و در امو مدل مدینه همونطورم شد که بسیاری نفرها حتی وقتی که در وقت جنگ اسیرای جنگ گرفته میشد، اگر اونا باسواد بودن یک شرط برش میماند که اگر شما چند نفر مسلمان باسواد بسازین، ما شما را از بندیخانه اعلام میکنیم و آزادتان میسازیم. نو دومره ډیره مهمه وه د سواد او د زده کړې مسله. یعنی هغه 15 رکنونه د مدینه د ماډل یو تعلیم او تربیه او سواد وو. نو دا ډېر مهم ده. معلومدار په دغه ټولنه چې د محتاجی په حالت کې ده، خو یو علت هم دا ده چې سواد ډېر کم ده په یغه ټولنه کې. دلته د عنوان کې درانه صاحب هغه عمومي عنوان خو د ځاني ودې او د رشد لپاره هم د هدف تعیین او د غل حصول ته د
پروګرام یا یو پلان جوړول مهمه موضوع ده. نو د هدف تعیین داسې ذهني موضوع نه ده، بلکې کله چې معاینوي که ولیکل سي او بیا د هغه د حصول لپاره پلان او تګلارې یا لارې برابرې سي، نو هغه یعنې په اول قدم کې لیکل شوی هدف په خپل ځان کې ډیر زور او قوت او توان لري. رښتیا هم د هدف د تعیین لپاره ضرورت موجوده. اول خو زه داسې وایم دغه بله جمله به م راوړم، د هدف تعیینول یو عقلاني عمل ده. تر څو چې انسان له خپل عقل نه له خپل منطق نه استفاده ونه کړي، صحیح هدف نشي تعیینولی. یعنې بیخ کې دا مسله ده چې انسان د خپل هغه یو استعداد یا وړتیا یا عقل او خلاقیت یا د راتلونکي د بهتري یا د مطلوب حالت ته د رسیدو یو فکر تصور باید ولري، ذهن کې باید ولري، او دغه تصور باید فعال سي، یعنی فعال کی. رښتیا. نو دلته موږ په عنوان کې ویلي د هدف تعیین او حصول، دا دواړه چې دي مختلف ضرورت لري. نن راځو دغه یو د بل سره لږ زره جدا کو چې د هدف حصول څه شي ته ضرورت لري او د هدف تعیین څه شي ته ضرورت لري او په څه رقم سره موږ مخ تللی سو. معلومدار په اساس کې دا دي چې موږ باید لیکل او لوستل هم زده وي چې ولیکو. نو د هدف تعیینول یو عقلاني عمل ده او دا لاندې درې اساسي ضرورت لري. اول دا ده چې دی باید نیت وکړي، او معلومدار نیت یا سوء نیت وي یا حسن نیت وي. د انسان د ودې لپاره د انسان هغه مقصد چې ورته تعیین شوی او ځان ته یې تعیین کړی په هغه باندې لاړ شي، حسن نیت ضرورت ده ورته، باید حسن نیت وکړي. دا یو مهم ده، یو نیت ولري چې زه دغسې یو هدف د ځان لپاره تعیینوم. دوم یې څه ده؟ تعهد او التزام. تعهد خو موږ استعمالوو، اما التزام نه پوهېږم چې په دغه معنا په عربي کې خو التزام کمیټمنټ ته یایي وپوهېدم، نه پوهېږم چې په افغانستان کې هم په عین رقم سره استعمالیږي که نه. ما دلته راوستلي دواړه مې یو ځای کړي چې د دواړو نه سړی وپوهېږي. یعنې موږ باید هغه نیت هم چې کړی د هغه هدف لپاره یو تعهد هم د ځان سره وکړو چې موږ غواړو دغه حاصل یې کړو. او دریم څه ده؟ باید وضاحت ولري. داسې یو ګنګ شانته شی نه وي چې څوک پرې پوه نه شي. خپل هغه نفر چې لیکي پرې پوه شي چې ما هدف دغه واضح هدف ده، او نور خلک هم چې ولولي پرې پوهېږي چې څه دي. حتی یو نفر چې تر دریم صنف پورې په سویه باندې سواد ولري، هغه هم کولی شي پرې پوه شي چې دغه هدف لیکل شوی دا څه شي ده. نو دې معنا لري چې د هدف د تعیین لپاره نه یوازې نیت، ځکه چې اول نیت پکار ده، بیا د هغه نیت د رسیدو یا د هغه ته د تحرک ورکولو لپاره تعهد او التزام یا په ځان باندې لازم ګرځول یو تعداد شیانو چې مربوط په هدف پورې دي. او بیا دغه هدف همدارنګه د التزام دا ټول شیان باید وضاحت ولري، یعنی روښانه یعنی که چا سره شریکي یا له چا سره په مشوره کې کیدي هغه هم پرې پوه شي. یعنی کله کله دا ضرورت دی ده چې کله کله ځینې اهداف په تعیین کې مشوره وشي، یعنی ځینې شیان مشوره وشي. بیا راځي په بل سلاید کې به دې ته متوجه شو چې ولې مهم ده چې د نورو دوستانو سره هم شریک کړي چې ما دغه هدف مې تعیین کړی د ځان لپاره. په هغه باندې به راسو. د هدف د حصول لپاره هغه هم ضرورت لري د ځان لپاره، او هغه دا ده چې د هدف حصول عقلانی نه ده، د هدف حصول احساسي عمل ده.
وپېژني او لاندې 3 اساسي ضرورت لري. دا موږ هغه در حلقه واقعیت ما گفتیم که رفتار و کردار ما یکی از محرکاتش احساسات و هیجانات ماست. وقتی ما با احساسات بیایم یا هیجانی شویم ما رو وادار میکنه که یک عمل انجام بدیم. از او خاطر حصول هدف که به یک عمل ضرورت است پشتش احساسات ضرور است. یک عمل احساسی است ما باید داشته باشیم و همون 3 چیزی که برای ضرور است یعنی چیز است. اول تعهد و التزام، دوم توجه و فوکس و سوم هم توکل و عدم تشویش. دغه 3 شیان ډېر ورته مهم دي چې اول لکه په خام چې وویلې یو هدف هم چې تعیین کړو دغه د حصول لپاره موږ باید تعهد وکړو د ځان سره تعهد وکړو چې زه غواړم دغه شی ځان ته وعده کوم چې زه دا شی حاصلوم او د دې لپاره چې هغه شی حاصل سي هغه ته توجه او فوکس ضرور ده. دوستان کولی شي د خپل ژوند له تجربې نه هر شي ته چې توجه ډیره کړي په ژوند کې هغه شی پیدا کوي. که توجه بدو شیانو ته سوي هغه بد شیان په ژوند کې ورته راځي، که ښو شیانو ته توجه کړي ښه شیان ژوند کې راځي. نو په دې دوم موضوع کې چې هدف ته د رسیدو یا هغه دغه د حاصلولو لپاره د تعهد او التزام، توجه، تمرکز یا په خاص فوکس په هغه باندې یعنی وخت ورکړي او انرژي په متمرکزه کړي او همدارنګه د تشویشونو نه ځان خلاص کړي، ځکه چې اکثره وختونو کې انسان کله چې د یو هدف په لوري باندې متحرک کیږي بیا بعضې منفي شیان هم راځي، فکرونه چې د هغه توجه بلې خواته واړوي. نو ضرور دا ده چې یو هدف چې مشخص سو، روښانه سو او وضاحت یې درلوده، تعهد، التزام او حسن نیت، نو دلته یو دا اساسي عمل دا ده چې څنګه دا انرژي د یو عمل په لوري متحرکه سي. ځکه که چیرې عمل رامنځته نه سي، اهداف کار څومره حسن نیت هم موجود وي، وضاحت هم موجود وي او توجه، فوکس او عمل پکې نه وي، یعنی احساس ورسره شریک، هغه احساسات چې مربوط په دې هدف پورې دي. ځکه د موږ احساسات مختلف متعدد دي، نو هغه احساسات چې دغه هدف سره موافق دي یا دا هدف ته موږ ته تحرک راکوي، هغه احساسات قوي کول پکار دي. او د متوجه سي چې که چېرته هغه هدف چې د تصور کړی ده په ذهن کې مجسم کړی ده چې دا به په دغه شکل باندې ماته راسي، دغه عدم تشویش په دې کې ده چې که د هغه نه فرق ولري، دا چې هدف حاصل که نتیجې ته ورسېدې هغه شی چې تا تصور کړی و د هغه نه فرق لري. بخښنه غواړم په دې کې باید چورت ونه وي، ځکه چې د موږ خالق الله پاک د موږ نه ډېر ښه پوهېږي، یعنې موږ ټول جوانب د هغه شي نسو سنجولی چې دا به په څه رقم سره سي، ولې داسې کېږي، ولې داسې تصور کېږي. اما الله پاک څه ده هغه په هر شي باندې پوه ده او په هغه رقم سره تا ته درکوي چې د ده په خوښه وي، نو په هغه کې تشویش ته ضرورت نه ده. نو که خلاصه داسې وایو چې هغه هدف چې موږ تعیین کړی فرضاً په اوس کې موږ غواړو چې په همغه ځای کې ځان واقع کړو چې هغه حالت بیا د اوسني حالت نه بدلي، بهتره به وي او د موږ احساس به هلته په یو بل شکل باندې موجود وي چې هغه څومره روښانه وي هغه هدف. ځکه چې د راتلونکي تصور په اوس کې یعنی له یو نامطلوب حالت نه چې هغه د موږ یو ضرورت چې بدلون پکې راشي، داسې یو حالت چې هغه مطلوب ده او د هغه منظره موږ تاسو په ذهن کې تصور کړئ، ځکه انسان داسې یو موجود ده چې له اوس نه وړاندې ډېر فکر کولی شي، یعنی تصور کولی شي، هغه تجسم کولی شي چې که چیرې
دغه تعهد او التزام او توجه او فوکس او انرژي ورته متمرکزه سي او عمل ورسره اجرا سي داسې یو حالت به رامنځته سي. او یعنې او دا یو او نوع پلان ګذاري ته یعنې د پلان جوړولو دپاره یو عمده بنیادي برخه ده. برخه رښتیا هم، یعنی د هدف تعیینول جز د پلان گذاری ده. او کنه داسې یعنی وه. دا فردي، دلته موږ په فردي حالت باندې غږیږو، اما په ټولنه کې هم د ټولنې لپاره چې پلان جوړ شي، هغه لرلید جوړیږي، هغه ټول په دغه شانه کې راځي، دغه تعهد او التزام او توجه او توکل او وضاحت، دغه ټول شیان پکې راځي، نیت، ټول شیان پکې شامل دي. نو نن موږ غواړو په دغه اول هغه باندې د هدف تعیین باندې وغږیږو، چې د هدف د تعیین دغه درې اساسي ضرورت چې لري، په څه رقم سره موږ هدف لیکلی سو، څه نور عناصر، د حسن نیت څه معنا لري، تعهد څه معنا لري، وضاحت څه معنا لري، هغه هدف چې موږ لیکو څه رقم سره ولیکل سي چې وضاحت پیدا کړي. دغه باندې غږیږو. په راتلونکي پروګرام کې به بیا د هدف په حصول باندې وغږیږو. نو په مخ به لاړ شو. دوستانو که کوم نظر لرئ او غوږم نیولی دلته د موږ سره شریک کړئ، وایئ چې تاسې په عمومي صورت هدفونه د ځان لپاره جوړوئ، تعیینوئ، لیکئ که نه لیکئ، خپل برداشتونه، تجربې د موږ سره شریکې کړئ، نور دوستان هم پرې خبر سي. دا خپله یو عبادت ده چې د تاسې تجربې د نورو سره شریکې سي، د هغو نه نور خلک ګټه واخلي، دا د خیر کار ده. نو لاړ به سو بل سلاید ته. په هغه کې به د موږ ویلې چې حسن نیت په باره کې به وغږیږو. درې شیانو: حسن نیت، تعهد او وضاحت د هدف د تعیین لپاره، یعنی ګول سیټینګ په انګلیسي چې ورته وایي. ګول سیټینګ د هدف تعیین، ګول اچیوینګ د هدف حصول. دغه دوه شیان دي چې په یو باندې نن غږیږو، په بل باندې به بل ورته وغږیږو. نو حسن نیت د انسان هر عمل، یعنی تنها د هدف تعیین نه ده، هر عمل په نیت باندې شروع کیږي. تر څو چې نیت نه وي، اوس موږ دغه پروګرام نن چې جوړ کړ، موږ نیت وکړو چې په 9 بجو به په 10 بجو به دلته حاضر یو په زوم کې. زه ته یو ځای هم نه یو، یو د بل نه لري، اما تا هم دغه عین نیت کړی و، ما هم نیت کړی و، په 10 بجو باندې موږ دلته زوم ته راغلو، دغه پروګرام هم شروع کړ. نو نه تنها د هدف د تعیین لپاره، اما د هر کار لپاره، هر کار په یو نیت باندې شروع کیږي. او نو د انسان هر عمل په نیت باندې شروع کیږي، او د دې د ودې لپاره حسن نیت ضرور ده. که دی غواړي وده وکړي، پرمختګ په ژوند کې پرمختګ سي، ژوند د محتاجي له ساحې نه وده وکړي، د خودکفایي هغه ته حسن نیت باید ولري، یعنی بد نیت ونه لري. دا یو ضروري شی ده د دې لپاره. موږ په خپل یو پخواني پروګرام کې د تجسم او د ظهور قانون تشریح کړ چې څه عناصر لري. په هغې کې موږ ویلې چې یو ایډیا پیدا کیږي، یو خیال پیدا کیږي، بیا د هغه لپاره موږ نیت کوو چې دغه موږ په ژوند کې ظهور وکړي، بیا تعهد کوو، بیا پلانګذاري کوو، بیا هغه عملي کوو چې بالاخره هغه راسي. نو دغه نیت د تجسم او ظهور په قانون کې هم یو مهم رکن ده. تنها په تعیین کې نه ده. هر وخت چې موږ هدف تعیین کړو، د تعیین تجسم د موږ په ژوند کې د هغه حصول په هغه کې هم دغه نیت یو مهم رول لري. ځکه د هدف د لاسته راوړنې لپاره موږ هغه د تجسم او ظهور د قانون نه استفاده کوو.
او په رښتیا هم که تر څو چې د تجسم او ظهور قانون په ذهن کې موږ ونه لرو، نو هدف نه او نسو مشخص کولای. او او بله خبره د حسن نیت دا معنا چې هغه وضعیت چې موږ اوس پکې قرار لرو، غواړو له هغه نه وروسته په د تجسم او ظهور د قانون په اساس په یو بهتره حالت یا وضعیت کې موږ واوسو یا هغه ته ورسیږو، دغه دپاره نیت کوو. او نو یعنې له مطلوب نه یا له هغه شی چې اوس نه لرو په هغه وخت کې ولرو، یا هغه شی چې موږ اوس په اخته یو چې هغه سبب د ستونزو ده، مثلا مریض یا ناروغ د خپل روغتیا تجسم کوي، هغه نیت کوي چې تداوی شروع کړي یا مثلا پرهیز شروع کړي، هغه څه چې دته د تکلیف سبب کیږي دا دی. او یا داسې تجسم وکړي چې دی په عالي صحت کې وي، څه کارونه به کوي. او دا خبره ده چې تجسم د صحت نه لري یا هغه ونشي کولای، نو دی به څنګه وکولای شي چې هغه التزام او تعهد چې بیا د ده دپاره موجود ده چې هغه رعایت کړي، نو دی به کله وکولای شي چې هغه د صحت په لوري باندې لاړ شي. په همدې ترتیب باندې د انسان بعضې نور استعدادونه دي. دلته ځینې خلک کوشش کوي چې وزن کم کړي، مثلا وزن لږ ذره بېغوري ترېنه سوي، غفلت په نتیجه کې بعضې خلک په دې ملکو کې چاغېږي او وزن یې ډېرېږي. بیا دا نیت کوي چې باید زه د ما وزن کم سي، هغه بیا التزام او د ځان لپاره حسن نیت لري چې تر څو یا یو شی نوی شی زده کوي. دلته به دا کسبونه یا بعضې کارونه بعضې نورو مهارتونو ته نویو مهارتونو ته ضرورت لري چې هغه لاسته راوړي بالاخره د هغه په استعمال سره. یا زموږ ټولنه سولې او امن ته ضرورت لري. که موږ د سولې او د امن په لوري باندې متحرک نسو، نیت هم جوړ نسي او هغه ته څه مهارتونه او علوم زده نه کړو، نو موږ به په خپل ځای پاتې اوسو. رښتیا هم همدغسې ده. بل شی حسن نیت د اعتماد په وده کې هم څلور پایو څخه یوه پایه ده. هغه د اعتماد مثلث چې موږ ویلې، بیا ویلې د اعتماد لکه یو میز داسې ده، څلور پایې لري. یوه یې حسن نیت ده، یوه یې صداقت ده، یوه یې هغه فعالیت ده، کیپبیلیټي ظرفیت او فعالیت نتیجه چې ورکوي. دغه څلور پایې حسن نیت ځکه ډېر مهم ده چې نه تنه د هدف په تعین کې رول لري، د ژوند په نورو ساحو کې هم ډېر مهم رول لري. او دا حسن نیت په عامه توګه باندې د ډېرو شیانو د ودې لپاره، مثلا د اعتماد د ودې لپاره او د هغه کارونو د ښې اجرا لپاره، دا حسن او نیت یو ځای کې نه پاتې کېږي. دا د ټولو کارونو په څنګ په بنیاد کې دا وړاندې لکه هغه سیخ و ګول چې د دیوال یا د یوې پایې په منځ کې د وړاندې پاس غځېږي او هر کار ته دا حالت هم ورکوي چې څنګه په ښه توګه په ښایست سره ترسره شي. یعنې بې د هلته خو هغه فوکس و التزام هم ورسره یو ځای کېږي، نو فوکس و التزام هم په دغه حسن نیت په ساتنه کې خپل رول لوبوي. رول لري رښتیا هم. نو بل شی چې موږ ویلې د اهدافو د تعین لپاره هغه تعهد او التزام و، او دغه باره کې هم لږ وغږېږو چې څومره مهم ده. تعهد د انسان د هرې لاسته راوړنې لپاره ضروري ده او د تجسم او ظهور په قانون کې هم مهم رکن ده. نه تعین د هدف کې نه ده، یعنې د ژوند په هر شي کې یو متعهد انسان له هغو نورو خلکو نه چې متعهد نه وي ډېر بریالی وي په ژوند کې، او د ژوند کیفیت هم له نورو نه ښه وي. که د خپل هدف د لیک نه وروسته یو وارې تعین کړه او هغه ولیکه، هغه هدف هغه لیکنه د نورو سره شریکه سي، تعهد لا هم زیاتیږي او د هدف د حصول سره مرسته کوي. علتونه یې دا دي چې ولې دغه تعهد زیاتیږي. که چېرته زه یو شی ولیکم او د ځان سره تعهد وکړم چې زه غواړم دا ترلاسه کړم، او بیا د تا سره هم شریک کړم، د نورو دوستانو سره هم شریک کړم، او بیا دغسې پرېږدم چې ونه ګرځم،
نو زه د تاسې په مخ کې له اعتبار نه لویږم، هغه د ما خبر اهمیت نه لري. اما که چیرته زه تاسې ته ووایم چې ما دغه تعهد کړی د ځان سره چې زه غواړم دا شی حاصل کړم، بعد له هغه نه ما ته یو انګیزه پیدا کیږي د دې لپاره چې خپل شخصیت او حیثیت وساتم، زه کوشش کوم چې هغه شی حاصل کړم. بل شی دغه درې شیان دي چې د وضاحت سبب ګرځي، چې ولیکل سي او د نورو سره شریکم. نور خلک سوالونه کوي چې دا یې څنګه سي، دا یې څنګه سي. معنا یې دا ده چې صحیح واضح نه ده لیکل سوی. نو که زه بیا له سره تعدیل کم، ما ته وضاحت زیاتیږي، د وضاحت سبب ګرځي. او د مثال په توګه ما د تاسو سره په ابتدا کې دغه پروګرام شریک کړي چې زه داسې یو پروګرام غواړم د افغانانو لپاره. دغه د ما په کتاب کې ځینې اثار دي او ځینې تجربې چې ما ته د درو کالو کې کړې، راځي چې د وکړو دوستانو ته د نرمو مهارتونو تر عنوان لاندې وړاندې کړو. چې خبر شو ته ولې راځه چې همکاري وکړو. یو هم دا ده چې که زه خپل هدف د نورو سره شریک کړم، ځینې دوستان پیدا کېږي چې وایي چې دا خو ډېر ښه کار ده، زه په دې ساحه کې کومک سره کولی شم. بل وایي زه په دې ساحه کې کومک سره کولی شم. بل وایي زه کولی شم هغه اکاونټیبلیټي پارټنر، یعنې د تا محاسب سم، چې چېرته سستی درکې پیدا شي زه دې تشویق کړم چې کار پرې وکړه. نو په درو مختلفو طریقو چې خپل هدف د نورو سره شریک کړي، ګټه رسېږي. هغه درېیم حالت دا ده چې ځینې خلک امکان لري وخاندي در باندې، ریشخند هم در باندې ووایي چې ته او دا کار کولی شي. د دې هم سره باید ونه ډار شي، دا هم یو منفي محرک ده. د دې لپاره چې یو خلکو ته وښیې چې زه کولی شم، انګیزه لا نورم قوي کیږي او ته نورم کوشش کوې چې هغه په لاس راوړې. دغه درې شیان دغه د تعهد لپاره دغه ښه عناصر دي چې سړی دې ته متوجه اوسي چې هغه خپل هدف یې ولیکي، د وضاحت لپاره د نورو سره شریک کړي چې شما چی فکر میکنین، درست است، واضح است یا نیست. شاید اونا بگوید که اینی چیزش هنوز صحیح واضح نشده، برای خود آدم وضاحت پیدا میکنه برای از اونا. و در این وقت شاید بعضی بگوید که ما امروز همکاری میکنیم که هر چیز زودتر به دست بیاریم. دورانه سه برای که این به یک قدم بیشتر کمک شده بتانه، اگر هموطنان ما در هر جایی که هست برای حصول اهداف خود و یا تعیین اهداف خود میخواهند که اهداف خود برای زندگی خود یا بهتر ساختن زندگی خود و یا ای که یک نوع عمل همکاری کردن در رشد اجتماعی و اقتصادی در هر ساحه اگر در توان از او باشه، اهداف خود می سازه. ما و شما میتونیم با امرای از او کمک کنیم و یا با امرای ما و شما اهداف خود شریک کنه و یا ای که رسیدن به اهداف خود در میان بگذاره که ما هم بتانیم که در پهلوی از او قرار بگیریم و کمکایی که میتونیم با امرای از او داشته باشیم. هدف ما است که ما چگونه میتونیم که یک نوع تحرک به سوی تعیین اهداف و حصول از یا آسان سازی کنیم. از چند طریقه ما میتونیم در اینجا رول داشته باشیم، یک رول بازی کنیم. یکی است که اگر به قسم فردی یک نفر میخواه کدام سوال مطرح کنه، میتونه که همراه شما یا همراه ما از راه مسنجر تماس بگیره، اما هدفی که تعیین کرده و نوشته کرده برای ما روان کنه. ما میتونیم سرش تبصره کنیم که یا این واضح است، وضاحت داره یا نداره. اگر به یک شکل دیگه او تعدیلات بیاید شاید بهتر شود یا بیخی درست است. ما هدف ما این بود که ما در خدمت هموطنان هستیم، تا حد توان خود ما چگونه میتونیم که
در تعیین اهداف و در طریقه حصول آنها با هم همکار باشیم. طریقه دیگه اگر مثلا کدام گروپ یا کدام تنظیم اهداف تنظیمی خود به می رقم نوشته کنه. ما شما لودین صاحب بیادتان است که ما قطع بعضی گروپ های دیگه هم برشان پیشنهاد کردیم که گروپ هایی که به وجود آمد و ناکام شد و پیش نرفت، ما گفتیم که چرا ناکام من، ما میتونیم برای ممانعت از ناکامیشان همراهشان مشوره کنیم، همکاری کنیم دیگه. میتونیم درباره اهداف همی تو گروپ هم اگر هم تو اهداف برای ما روان کنیم، ما میتونیم برشان تشریح کنیم که اصول تعیین و حصول اهداف اینی چیزا است، این چیزا همراه چیزی که شما نوشته کردین برخورد داره، این چیزا درست است. این رو میتونیم ما بکنیم. به یاد محمد که یکی از نهادها که امید بود که بسیار بدرخشه و بسیار از تجارب و قوتهایی که همراه خود داشتن به شکل خوبتر به سوی اهداف روشن متحرک شود و در حال فرو ریختنشان ما پیشنهاد کردیم. متاسفانه صدا را نشنیدیم که چگونه ما میتونیم امراه از کمک کنیم و یا ای که ما استعدادها و توانهایی که اونجا وجود داشت ما میدیدیم، اما متاسفانه او استعدادها و توانها در مقابل هم استعمال شد، همون پروگرام و همون نهاد فرو ریخت و باز ملامتی ها را بالای یکدیگر انداختنشون امو هنوزم روابط اجتماعی را خرابتر ساخت و متاسفانه این مشکل سبب بسیاری چیزا میشه که مردم در حالت امو محتاجی قرار بده و یا از پیشرفت مانع شود. ضرورت به این است که ما این را سرش بحث کنیم که چرا این تو یک چیزی میشه. لودین صاحب په فیزیک کې به تا اوس بریم پزری تا خو استاد معلوم دار به دې پزری، یعنی اجد د سوال نسته دغه د براده آهن به ورته له براده آهن چې په کاغذ کې یا په یو کوټي کې واچي دغه مختلف مقصد اریوي قطب شمال او جنوب لري، اما ټول یو د بل په ضد باندې کار کوي، ګډ وډ سي. که چیرته یو بل مقناطیس ورته یو قسم د محرک راولي دغه ټول منظم سي. په ټولنه کې هم دغه مختلف مقصدونه چې خلک لري، په یوز دې چې هغه د لرلید طرف ته متوجه یو بل خنثی کوي سره او دوی د محتاجی په حالت کې ساتي. په تنظیمو کې هم دغسې دي. نو دغه ما په نظر ښه مثال و. ډېر ښه مثال ده. مخ به لاړ شو. دغه دریم شی چې د هدف د تعیین لپاره وضاحت ده او دغه باندې مو موغږیږو. وضاحت د ژوند په هر اړخ کې مهم رول لري، اما د هدف په تعیین کې حیاتي اهمیت لري او د هدف د حصول لپاره ضروری ده. ډېر خلک وایي چې وضاحت ته په انګلیسي باندې clarity is power. هغه د ما یو استاد ده، هغه یو نقل قول لري، what you are clear about په انګلیسي باندې what you are clear about will show up in your life but only to the extent you are clear. هغه شی چې ته په هغه ساحه کې وضاحت لري هغه به د تا په ژوند کې ظهور پیدا کړي، مګر تر هغې اندازې پورې چې ته وضاحت لري په هغه ساحه کې. مثلا ځینې خلک وایي، ځینې خلک دلته په دغه مادي دنیا کې که زه یو مثال درته راوړم، ځینې خلک هدف لیکي چې by next year هغه چې لیکي I will be rich. دا یو واضح هدف نه ده چې یعنې زه به ثروت ولرم، زه به ثروت ولرم یا زه ثروت لرم. هدف یې لیکلی چې د کال په آخر کې زه ثروت لرم. دا وضاحت نه لري، ځکه څوک ثابت کولی شي چې دی اوس ثروت نه لري، ځکه وضاحت نشته. اما که وایي چې په آخر د کال کې به زه مثلا 10,000 افغانۍ یا 1,00,000 افغانۍ په بانک کې ولرم،
دا وضاحت لري دغسې شیان. نو هغه نفر یې چې تر هغې اندازې چې ته وضاحت لري هغه به د تا په ژوند کې ظاهر سي، او که وضاحت نه وي هغه نه ظاهر کېږي. نو دغه څو شیان دي، هغه په انګلیسي کې سمارټ ګولز چې ورته وایي چې ګول باید سمارټ وي، هغه مخفف ده د څو شیانو لپاره. موږ په هغه باندې غږیږو. لیکلی هدف چې لاندې خصوصیات ولري حصول یې اسانه کیږي. اول، هدف مشخص او د خاصې موضوع په باره کې وي. هغه سپیسیفیک ورته وایي، سپیسیفیک یو خاصه موضوع یا مادي یا معنوي یا جسمي یا د صحي یا په هره ساحه کې وي، یو مشخص هدف وي او چې په هغه موضوع کې ولیکل سي، او داسې هم نه سي چې زه دا شی او دا شی او دا شی غواړم په یو هدف کې. دغه او باید ترې لرې سي، او نه وي پکې. یو شی ده، یو مشخص شی ده چې زه دا شی غواړم. بیا دومې دا ده چې هغه مقداري وي، د اندازه کولو وړتیا ولري. د اندازه نسی سړی نه پیږي چې زه هغې ته ورسېدم که ونه رسېدم. لکه مثال مې راوړ، یو نفر یې چې زه ثروت لرم، دا اندازه کېدای نسی. اما که وایي چې زه 1,00,000 افغانۍ په بانک کې لرم، دا د اندازې وړ ده. کېدای سي ویې ګوري چې هغه هدف ته دی رسېدلی که نه ده رسېدلی. measurable په انګلیسي کې measurable، یعنی قابلیت د اندازه‌ګیري او اندازه کولو ولري. د اندازه کولو قابلیت ولري. دریم، طبیعت او محیط کې د حصول امکانات موجود وي. achievable څه دی ته achievable، یعنی داسې هغه نه وي د ما زه اوس داسې یو هدف نشم تعینولی چې زه غواړم سپوږمۍ ته لاړ شم. دا د ما لپاره طبیعتاً او هغه محیط کې چې زه ژوند کوم امکان نه لري. نو زه هغه هدف چې ولیکم زیات وخت هم د دې لیکلو هم ده او د هغه انرژي او فوکس هم چې پرې راځي. اما که داسې هدف وي چې د ما له اوسنیو امکاناتو نه، د ما امکانات دلته دي، که چېرته دومره جګ ونیسم امکان نه لري، اما که چېرته دلته ونیسم امکانات شته، زه کولی شم دغه قلا ډکه کړم او دغه هدف ته ورسېږم. دغه مهم ده، په طبیعت او محیط کې حصول امکانات موجود وي د ما لپاره، یا که ته هدف لیکې د تا لپاره. خو هغه منابع او وسایل او وخت او دغه شیان چې وخت او فوکس او انرژي پوتنشیال او وړتیاوې چې تر څو ټول شیان دغه ضروري دي. څلورم، د ژوند د ودې او مقصد سره اړیکې او ارتباط ولري، یعنی it has to be relevant. داسې یو هدف نه وي لکه هغه موږ چې وو 3 دایرې چې لیکلې وې، ځان، کورنۍ او ټولنه، په دغه ساحه کې وي زموږ مقصد. یعنې داسې نه وي چې د یو ونه د باندې وي. یعنې کوم شی چې د موږ د ژوند سره نږدې او د موږ د عمل له تاثیر لاندې راتلی شي، یعنې موږ کولی شو هغه اجرا کړو او موږ د محتاجۍ له ساحې نه د خودکفایي ساحې ته، یا د خودکفایي نه د فلاح او سلام ساحې ته بوځي. او بله خبره دا ده چې دغه مقصد او د هدف سره اړخ ولګوي، یو د بل سره عیار سوي. پنځم، د حصول لپاره معین وخت ټاکل شوی. داسې نه وي چې زه دا شی غواړم اما معلوم نه ده. زه کله کله د خلکو سره غږېږم. 2 ورځې مخکې زه یو ټریډ شو، یو څه ورته وایي په افغانستان کې د مختلفو سختې موادو لپاره یو نمایش و. هلته خلک ډېر وو، مختلفې کمپنۍ راغلې وې. د څو نفرو سره غږېدم او ورته ویلم دغه کمپنۍ چې ته دلته یې نماینده یې، ته یې مالک یې د دې کمپنۍ، شریک یې پکې یا نه؟ زه نه یم. نو ما به سوال ترې وکړ چې څه وخت به شریک یې؟ والله نه پیږم څه وخت، بس هېڅ نه کېږي چې په دغه رقم سره. اما که ووایې چې 3 کاله وروسته به زه شریک سم، هغه د تا توجه دغه ته کوي چې په څه رقم سره په 3 کالو کې هغې ته ورسېږي.
او رښتیا هم دلته کله کله په دغه موږ به په ورکشاپونو کې خو همدا د سمارټ د وضاحت او قابل د اندازهګیري او په اصطلاح هغه د موضوع سره اړیکه درلودل وخت ځکه هر کار په یو خاص وخت کې یا یو وخت نیسي په عام لحاظ باندې او یعنی د وخت په چوکاټ کې هم هغه اجرا کېدو قابلیت لري. بیا به یو دوه شیان نور هم کله کله لږ چې تاسو دلته دا د قابل اندازهګیري کې به دوی ویلو چې لږ تر ډېر اسانه په اندازهګیري سي بیا ای آر یې ورسره یو ځای کړی سمارټر به ورته ویلې یعنی ای د ایوالویشن یعنی قابل د دې چې هغه موږ ارزونه وکړو چې موږ دغه اهدافو په لوري باندې څومره وړاندې تللي او یا مثلا بیرته پاتې شوي یو کار په څنګه توګه سرته رسېدلی ده قابلیت یې ارزیابي ولري ارزونې ولري او د ارزونه به کله کله سمارټ نه مخکې مو ښودله چې مخکې له مخکې چې ته هدف تعینوې دغه ارزونه وکړئ چې د ټولو شیانو او بیا به یو ریوارډ هم اخر کې ورته ای آر یعنی ریوارډ چې کوم کار چې تاسو سرته ورسوو په خپلو مشخصاتو نو تقدیر کوي هغه کارم ځانم تقدیر کوي نورم ځکه دا تقدیر او شکران یا شکرانه یا د دې چې تاسو د دې وړتیا وموندله د دې سره وای نورم د انسان وړتیاوې او تحرک یې زیاتېږي رښتیا هم ډېر ښه دوه شیان دي دا خو چې علاوه یې کو زه اته شیان نور لرم دلته چې په یو باندې غږیږو دغه دوه به مو علاوه کو دوستان خدای دې وکړي چې غوږ ونیسي ډېر ښه مهم دوه شیان یې ور علاوه کړل امکان لري تر یوې اندازې په دغه نورو کې چې موږ راځو هغې کې هم شامل وي او پر دغو پنځو علاوه باندې بل سلاید دغه بل سلاید کې موږ ځینې نور شیان هم لیکو چې وضاحت زیات شي شپږم هدف په ماضي او مستقبل نه بلکې په حاضر حال کې ولیکل شي دا مهم ده مثلا لیکلي چې د ما اوس دلته په کاناډا او په غربي نړۍ کې یا تقریبا په اکثره غیر اسلامي نړۍ کې نوی کال را روان ده نو موږ ولیکو چې د ما د 1950 کال هدفونه اهداف یعنی معنی ده چې د 1950 کال د دسمبر د 2050 کال د دسمبر په 1 باندې ما هلته خپل هغه ته ګورم هغه داسې لیکل شوي چې په هغه ورځ زه ورته وګورم هغه شیان مې ټول حاصل کړي دغه رقم سره چې بس لاسته مې راوړلي په دې رقم سره داسې نه لیکل کېږي چې زه به دا شی وکړم داسې ولیکل شي چې زه دا شی مې کړی ده دا لرم د مثال په توګه په 1 د دسمبر کې زه خپل ګول ووینم هغه هدف ووینم هلته لیکل شوي دي چې زه دومره عاید لرم دا ستا شاته زینې دي هغه د بام سر ته زینې ختلي دي نو که چیرې دا لاندې برخه 2040 کال فرضاً ده چې به تمثیل کو او 2050 کال د دسمبر 1 هغه پاس د بام وي پاس زینه پاس بام ته ختلی هلته به ته په هغه کې موقعیت لري او لیکلی دی باید د بام سر وي لیکلی څه شی د بام سر تا باید هملته ولاړ اوسې نو په هغه کې اوس ولاړ اوسې چې دا د زه ولاړ یم هلته دغسې باید ولیکل شي او یو شی بله خبره دا ده چې درانی صاحب دغه په طبیعت کې یا دنیا کې چې سړی ګوري دا مثلا دغه د ژوندۍ دنیا شیان چې ګوري دا ونې او بوټي دا شیان ګوري یا انسانان یا حیوانات ګوري دا د یو هدف په لوري باندې متحرک دي طبیعي ډول باندې د یو حاصل دهي په لوري باندې روان دي
نو یو عمومي یو یو سړی. هدف وده ده کنه گروث. هر ارگانیک شی چې وګورې، زنده وي که نبات وي که حیوان وي، هدف دا ده چې د دوی ژوند بقا ولري او وده وکړي. یعنی خو له همدغه نه مطلب یا هدف دا و چې که چیرې یو دهقان یو تخم کري ځمکې کې، نو هغه د هغه وخت هغه درمند هغه حاصل یې چې په ذهن کې ده د هغه په امید باندې کري، او بیا هغه ته د رسېدو دپاره دی خپل فعالیتونه تنظیموي. نو د خپلې ودې دپاره هم انسانان کولی شي چې موږ او تاسو خو د نرمو مهارتونو په دا چوکاټ کې خپل پروګرامونه مخته بیایو، چې انسانان څنګه وکولی شي چې د خپلو نرمو مهارتونو په واسطه باندې خپلې وړتیاوې لوړې کړي. یعنې چیرې موږ داسې اهداف وټاکو چې کوم مهارتونه باید موږ په 2025 کال کې ولرو چې اوس یې نه لرو. مثلا موږ او تاسو د سولې ذهنیت خبره کوو که نه، چې که چیرې هر څوک اوله خبره خو دا ده چې د خپل ځان نه خبرتیا هم پکار ده، یا د وضعیت نه خبرتیا پکار ده تر څو هدف سړی تعینوي. که یو څوک هغه ژبه چې موږ استعمالوو، آیا هغه ژبه د بریالیتوب ژبه ده که د قرباني ژبه ده؟ دا خبره ژبه اصلاح سي، دا یو تعین د هدف ده. او یعنی دغه ډیر مهم شیان په دې کې دي، کېدای شي همدې وضاحت کې راشي د ما ذهن ته مخکې راغلل. دغه مهم دی رښتیا. د هدف لیکلو لپاره مثبت اصطلاحات او لغات وکارول شي. مثلا که ویایي چې هغه د بام سر ته ځان تصور کړي، ویایي چې زه قرضدار نه یم، دا یو مثبت ګول نه ده. اما که ویایي چې زه اقتصادي ازادي لرم، که داسې ووایي چې هغه قرضونه چې دی اوس لري چې چا پې باندې دي که نه، همدغه کې مثال راوړو، زه وایي چې 2025 کال کې به نه یوازې دغه قرضونه ما ادا کړي بلکې دومره پیسې به هم ولرم. خو که گویی چې دومره پیسې لرم، په هغه کې در مابینش نهفته است که چیزی که قرض بود خلاص شده. یعنی دا دته یو تحرک ورکوي بیا د کار او د فعالیتونو په تنظیم کې معلومداري ورکوي. نو دغه هغه تجربې دي چې ډیرو بریالي خلکو راټولې کړې ویلي چې ما له دغه کار نه استفاده کړې. امکان لري ځینې خلک د دغو نه کافي اندازه نور شیان هم دوی ولري چې کړي دي او په هغې کې بریالي شوي دي. یعنې ضرور نه ده چې تنها دغه شیان وي چې موږ یې یایو. تا اوس ښه مثال ورته راوړ چې که په داسې رقم سره ولیکل سي، د انسان انګیزه به لا هم قوي سي، محرک به یې زیات سي چې غجې ته ورسېږي. هغه هدف چې ته هغه د تا خپل هدف وي او د مور او پلار یا د نورو هدف نه وي. دا ډېر مهم ده. دا ډېر مهمه ده. دا خو د مور او پلار تاسو یا نور یاد کړل. یو سلاید ما ته را په زړه شو چې نتیجه او مسؤلیت او نتیجه وکنه چې دا خبره ده چې موږ هدف د موږ خپل وي، بل چا د هدف سبب که هدف وګرځو موږ بیا موږ د هغو نتیجه یو، سبب نه یو. د خپل سبب نه یو، نتیجه یو. دا خبره یعنی موږ باید د خپل هدف لپاره سبب سو، سبب او نتیجه د موږ یا د نتیجې دپاره د نتیجې د لاسته راوړلو لپاره یا د خپل هدف د لاسته راوړلو لپاره موږ سبب سو. ډېر خلک زه پېژنم چې دوی غواړي، مثلا دوی مثال به راوړم، دوی غواړي چې انجینر سي، مور او پلار یې غواړي چې ډاکټر سي. هغه د مور او پلار هدف ده، د ده هدف نه ده. یا مثلا یو نفر زه پېژنم عالم ده، په یو مسجد کې کار کوي، یا
د ما مور او پلار ماته وایي چې ته باید ډاکټر سې، اما زه غواړم چې خطیب سم، په مسجد کې خطیب سم. نو دی خطیب ده اوس. بیا د دې لپاره چې مور او پلار راضي کم، طبابت مې شروع کړی چې هغه شهادتنامه واخلم. اما شهادتنامه به واخلم، یو ته به وروسته کوم، اما کار په مسجد کې کوم. دا یا رښتیا برعکس، یا برعکس مثلا څوک غواړي چې زوی ملا سي، دی غواړي چې ډاکټر سي یا انجینر سي. دغه هدف چې دی لیکي د ده خپل هدف به وي. که موږ یې چې د استعمالوو، یعنې مذکر او مؤنث په دې کې ټول راځي، د دوی خپل هدف وي، د مور او پلار د نورو هدف نه وي. نه هم هر هدف د بل هدف سره عیار وي او د هغو ملاتړ وکړي. یعنې داسې هدف نه وي چې یو د بل په ضد باندې کار وکړي. لکه هغه په ټولنه کې مختلف متضاد مقصدونه چې موجود دي، ټول یو سمت دي، یو لرلید طرف ته نه دي متوجه شوي. دغه هدفونه باید همدغسې وي. هدف دومره لوی وي چې هیجان او احساسات راوپاروي. د ځینو خلکو هدف دا وي، دلته په غرب کې چې مثلا لوږه او هغه نشته، د ځینو خلکو هدف دا وي چې ګیز له خوبه راجګ سي، چې غرمې ته به له کوم ځای نه پیسې در ورکوم چې پیسه راوړي. دغه د دوی د ورځې هدف وي. خلاص هغه نو هېڅ هیجان هم نه لري او احساسات هم نه راپاروي. فقط موبایل راواخلي او زنګ ووهي، پیسې ته در ورکړي. خلاص. نو تاسو د لوی هدف ذکر وکړو، دا ډیره مهمه ده. د لوی اهدافو ټاکل ډیر مسلسل کوشش او دوامدار تعهد او التزام ته انسان هڅوي، او دا انسان ته یو پرنسیپ او ډیسپلین کې ژوند سره کوشش یا ژوند سره مرسته کوي. معمولا ډیر خلک لوی اهداف ټاکي د ډیر لوی مودې لپاره، او دا واړه اهداف دغه په مقاصدو کې ږدي، ترڅو اکثره دا خلک چې په نړۍ کې ډیر روښانه برېښېدلي دي، همداسې لوی اهداف لرل او هغې ته په مسلسله توګه کار کړی. نو د یو لوی ویژن یا د لوی هدف په لوري باندې کار کول، مثلا د موږ او تاسو دغه کار په مجموع کې د یو لوی هدف په لوري باندې یو مقصد ده. د سولې د ذهنیت عامول په ټولنه کې یا په نړۍ کې یو لوی هدف ده اصلا. ځکه د سولې ذهنیت رامنځته کېدل او دغه سره احساسات او هیجانات د سوله ییزو کړنو تحرک رامنځته کوي. خو دغه واړه هدفونه دغه دي چې موږ تاسو په دې ټوټو د پریزنټیشنونو کې یا دې کې ځای په ځای کړي دي. دوستان هدف لیکي، مثلا یو هدف امکان لري دا وي چې وایي چې دغه نوی کال چې راځي، څو د 1404 شروع کېږي که نه په عمل کې، وایي چې په 1404 کال کې ما دغه د افغانستان پیس چینل ټولې ویډیوګانې 2 وارې مې ولیدلې. دا یو هدف وي. یا مثلا په 2014 کال په آخر کې حد اقل یو 40 کتابونه مې ولوستل، او یو کتاب یا 2 کتابه مې خلاصه د دې نه را هغه کتابونه چې د ژوند کې بدلون راولي او د هغه شی چې په افغانستان کې د مثبت تغییر سبب شي. یا مثلا داسې وایي چې حد اقل په 1404 کال کې موږ او تاسو که هدف وټاکو چې د مثال په توګه موږ به د هغه 100 پروګرامونه تکمیل کو او ارزونه یې وکړو، بیا یې تجلیل کو. کېدای شي. نو بیخي سمه.
یوولسم شاید چې ضرور د هدفونه توقیتي عیار سوي وي. توقیتي نو نه پوهېږم چې دا لغت به درست وي که نه. صحیح ده. زه د وخت په دوستانو نه بنیادونو د وخت سره سم. یعنې 5 کلن پلان وي، 3 کلن پلان وي، 1 کلن پلان وي، ټول یو د بل سره مسلسل وي. داسې نه وي چې په 1 کلن پلان کې داسې شی وي چې د 5 کلن پلان په ضد وي. ټول دغسې عیار سوي لکه د مقناطیس آهنربا چې ورته وایي چې د اوسپنې براده کړي، یوې خواته یې توجه کړي، شمال او جنوب ته منظم کړي وي. دغه هدفونه هم دغسې برابر وي یو د بل سره. هر هدف باید لوی سبب ولري چې زه ولې دا هدف تعیینوم. why په انګلیسي باندې چې why this goal، ولې دا کار کوم. یو لوی سبب ولري چې واضح وي د دې لپاره چې زه ولې دا کار کوم. دغه کار چې زه کوم هغه نتیجې دوی تصور کړي، د دې لپاره کوم چې داسې نتیجه راسي چې د ما په ژوند باندې داسې تاثیر کړي، د ما د کورنۍ په ژوند داسې تاثیر کړي، د ما د ټولنې په خلکو باندې داسې تاثیر کړي. دغه شیان ټول ورته واضح، لوی. او اخرنی دا د هدف سرچینه د ژوند اصلي مقصد وي. لکه پخوا هم لودین صاحب ته اشاره وکړه چې د ژوند د مقصد سره هدفونه عیار وي. هغه د ژوند مقصد زموږ لکه یو لرلید داسې ده، لکه هغه خیالي منظره ده. هغه ته د رسېدو لپاره دغه هدفونه موږ هغې خواته بوځي او یوې خواته او بلې خواته انحراف نه ممانعت وکړي. داسې هغه صراط المستقیم د لرلید طرف ته موږ بوځي. چې هغه دوستانو که هغه تمرین کړی د اسلام زیږدیز د محفل د ویناو د تمرین او نور اصولو نه وضاحت حاصل کړی وي. نور اصول هم موږ په دغه 34 پروګرامو کې، په ځینو پروګرامو کې هغو ته اشاره هم کړې ده او کار هم پرې کړی وو او تشریح کړي مو چې دغه مقصد څخه تعینېږي، په څه رقم سره واضح سوي دي، کوم شیان واضح دي زموږ لپاره او کوم شیان وضاحت ته ضرورت لري چې موږ په هغه باندې کار وکړو. نو دغه آخر شی ده چې وویلې. او هغه 2 شیان چې تا مو علاوه کړل چې باید موږ هغه وکړو، ارزونه وکړو چې څومره بریالي یو، او که بریالي نه یو او په هغه لار نه یو روان، په څه رقم سره اصلاح کړو چې هغه لارې ته هم سم کړي. کوم ځای کې انحراف را پیدا نه شي، د هغه لپاره ارزونه ډېره مهمه ده. رښتیا او تقدیر او شکرانه، یا مثلا شکر کول په، او دا انسان ته ډېر تحرک ورکوي او تازه یې ساتي. نو دغه شیان د تعیین په باره کې وو. د حصول لپاره به بیا ځینې شیان چې تا تشریح کړل هغه به انشاءالله بلې هفتې ته د هدف د حصول په پروګرام کې به خبرې پرې وکړو. انشاءالله د 20 ساعت نه ډېر وخت تېر کړی. مالدا به موږ په 40 دقیقو کې خلاص کړو. اما خو از گپ میخیزه. په هر صورت د وضاحت لپاره لږ تشریح او توضیح ضروري وه. په هر صورت نن د جمعې ورځ ده، انشاءالله چې موږ به هم ځان د جمعې لمانځه دپاره کوشش کوو چې تیاری ونیسو، او هغه څوک چې لمونځ یې کړی وخت د جمعې اخر د هغوی ته هم ښه وخت غواړو. نو دوستانو ډېره مننه چې موږ سره وخت تېر کړ. خدای دې وکړي چې پروګرام له سره بیا وګورئ. زه خو فکر کوم امکان لري که یو وار باندې چې خلک وویني کفایت ونه کړي، که دوم وار سره وویني لږ زره نور وضاحت به پیدا شي، په درېیم وار به نور وضاحت پیدا شي، او بالاخره که تر اوسه پورې د اهدافو لپاره پلانګذاري نه وي کړې، هغه متل ده چې بهترین وقت که آدم درخت بشانه 20 سال پیش بود.
دومین بهترین وقت امروز است. بس امروز است، بس وقت چې ده همغه وای هغه یو بل متل هم ده وای ماهی را هر وخت عذاب بگیری تازه است. تازه است رښتیا مو. نو بس نو دوستانو سره به خدای پاماني وکړو او الله تعالی دوی بلې کسی هفته ښه وخت ولري، خدای په امان ښه وخت ولري. السلام علیکم ورحمت الله. خدای پاماني. خدای پامان.